بسم الله الرحمن الرحیم. کائنات د قرآن کریم او ساینس په رڼا کې دویمه برخه. په اوله برخه کې موږ وویلې چې الله تعالی اول د کائناتو تقدیر جوړ کړو، یعنی د قیامت پورې د هر شي ډیزاین او پروګرام جوړ شو چې د الله تعالی په حکم د الله تعالی د علم څخه په لوح محفوظ کې ولیکل شو چې هر شی د همدې لیک یا تقدیر مطابق په کائناتو کې پیدا کیږي او د پروګرام مطابق شکل او صورت نیسي، کار کوي، چلیږي او بالاخره فنا کیږي. باید ووایو چې الله تعالی په لوح محفوظ کې د دې لیکل شوي تقدیر پابند نه دی، خو دا د الله تعالی اصول او سنت دي. فرمای لا تبدیل لکلمات الله، د الله تعالی خبرې نشي بدلیدلی. نو په لوح محفوظ کې لیکل شوی تقدیر یا د کائناتو پلان، ډیزاین او پروګرام ډیر محکم او ثابت دی او تغییر پکې نه راځي. همدارنګه په سورة الاحزاب کې فرمایي ولن تجد لسنة الله تبدیلا، او ته به د الله تعالی په کړنلاره کې هیڅ تبدیلی ونه مومي. یعنی الله تعالی چې کوم قوانین د کائناتو د جوړولو او چلولو د پاره جوړ کړي دي ډیر محکم او قوي دي او تغییر پکې نه راځي. په دې معنا چې بیلیونونه کلونه پخوا یا د کائناتو د تخلیق په اولو مرحلو کې چې د دې قوانینو کم قیمت یا ویلیو و وس هم اماغه ویلیو یا قیمت لري او کوم فرق پکې نه دی راغلی. نو ځکه خو ساینس او ټکنالوژي د همدې الهی قوانینو یا لاز په اساس کار کوي او فرضاً که په دې الهی قوانینو کې ډیر کم تغییر هم راشي نو په سکندونو کې به کائنات ختم شي. مثلا که په الکترومګناټیزم فورس یا برقی مقناطیسی قوت چې الکترون او هسته یا نیوکلیس سره په ارتباط کې ساتي که ډیر کم تغییر پکې راشي نو الکترون به د اټوم د مدار یا اوربیټ څخه ووځي. کیمیا، فیزیک او بالاخره ژوند به ختم شي. همدارنګه قوي هستوي یا سترانګ نیوکلیر فورس چې پروتون او نیوترون سره یو ځای کوي که لږ تغییر پکې راشي ژوند او هر څه به ختم شي. همدارنګه که د ثقل په قوت یا ګراویټي او همدارنګه که په کازمالوجیکل کانسټانټ یا ډارک انرژي کې کم چې انټي ګراویټي تاثیر لري او کائنات لویوي که چیرې تغییر پکې راشي یعنی که ډیر کم تغییر هم پکې راشي نو ستوري، ګلکسیز، سیارې یعنی موجوده کائنات به دړې وړې
یا درهم برهم شي. نو په لوح محفوظ کې لیکل شوی تقدیر یعنی د هر شي ډیزاین، پروګرام او د دې ډیزاین او پروګرام د جوړولو او چلولو د پاره چې کوم قوانین یا لاز دي دا ټول ډیر محکم او ثابت دي، هیڅ تغییر پکې نه راځي مګر آغا چې الله تعالی وغواړي. وس د ساينس او قرآن کریم په رڼا کې ګورو چې واقعاً کائنات څنګه پیدا شوي دي او څنګه چلیږي. دا موضوع په 3مه برخه کې واورئ. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.